دا د ارزګان د ترینکوټ ښار په دننه کې د سولې په نوم سیمه ده چې د افغان ځواکونو له لورې پرې د اتل اوه په نوم تعرضي عملیات روان دي. د ارزګان په ترینکوټ ښار کې دننه لا هم میاشتې وروسته نږدې هره شپه جګړه روانه وي او دلته لا هم خلک په ویره کې ژوند کوي. د ارزګان سرپرست امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي او د څلورمې پولې لیوا قومندان جنرال غلام حضرت کاکړ وایي چې د ترینکوټ ښار له څنډو د جګړې د لرې کولو په موخه عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به وتوانیږي چې د ښار یو شمېر پاتې سیمې هم له طالبانو ونیسي. او په همدا شکل باندې دغه د سولې دښتې چې تاسې یې پیلن وینئ دغه کورونه چې دغه سوي دي ټوله د دښمن څخه تصفیه او تخلیه شوله. نو اوس د اردو د منظمو قطعاتو او توپچي قواو هوایي حمایې په مستقیم ملاتړ باندې پولیسو وکولی شوی ډېره ساحه هم تر خپل تصرف لاندې راولي. تېر کال هم دښمن دغسې شوم پلان نیولی و چې د ترینکوټ د ښار درو دروازو ته ځان راورسوه او دوی غوښتله چې د اختر لمونځ د ترینکوټ په جامع جومات کې وکړي، لیکن هغه ارمان یې ګورته یووړ. انشاءالله د ټولو امنیتي ځواکو په ښه همغږۍ، په ښه فداکارۍ، په ښه اجرا د وظایفو بیا هیڅکله دا عمل نه تکراریږي. پر همدې مهال د ارزګان د ملي امنیت رئیس وایي چې موده وړاندې د امنیتي ارګانونو د ناهمغږۍ او دلته د پرتو نورو ستونزو له امله وسلوال طالبان د ښار تر دروازو راورسېدل، خو وایي چې بیا به کله هم طالبان دومره ونه توانیږي چې د ارزګان د سقوط هڅه وکړي. ډیره ناګوبره او نادره حمله وه. د 8 میاشتې مخکې یو انسجام او امانګي دلته ونه سویدو چې جوړه کړي، د دښمن مخنیوی وکړي. هغه سیمې چې دوی پخوا د لاس نه ورکړي دي او هلته څه مشکلات وه، تاسې مطمئنه اوسئ تاسې او د روزګان خلک چې هغه د لاسه تللې سیمې بیرته د عسکر او د قواوې دې ته امادګي لري، رهبري د روزګان دې ته امادګي لري چې هغه د لاسه تللې سیمې بیرته په لاس راوړي او امنیت په ساحې کې تامین شي. هغه سرتېری چې د ارزګان په جګړه ییزو عملیاتو کې ونډه لري وایي دا مهال یې په وړاندې لوی خنډ ښخ سوي ماینونه دي، خو زیاتوي چې که هوایي ځواکونه یې پر وخت ملاتړ وکړي نو په وړاندې به یې ستونزې ډېرې کمې وي. هوایي ځواک خصوصا که د کمانډو دپاره که د شپې دپاره په سر باندې تاو شي، ځکه چې دی په عملیاتو کې زیاتره ویره د ماین څخه ده، هم د تیرکشو څخه دښمن انداز کوي، هم په ځمکه باندې د ماین خطر زیات وي. چیرې هوایي ځواکونه هر وخت کمانډو او امنیتي ځواکونه حمایه کړي، انشاءالله دښمن په ارزګان کې ماته سره مخامخ وي. راغلی یم دلته په عملیاتو کې دغه لرم، برخه لرم، په عملیاتو کې راغلی یم. اوس دغه تاسو وینئ چې عملیات شروع دي، ډېرې ساحې مو د دښمن څخه نیولې دي، هغه ساحې چې موږ کې په هغه اصطلاح بس موږ په پرام سره همکار یو، انشاءالله هره منطقه چې نیوس په هغه کې همکاري سره پاتې کېږي. د چارواک په وینا د اوسنیو روانو اتل اوه په نوم عملیاتو کې تر اوسه تر 150 زیات وسلوال وژل سوي او تر دې شمېر یې زیات نور ټپیان سوي دي. او چارواکي وایي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو شمېر مشهور طالب قومندانان هم شامل دي. بشیر شرار، غرغښ ټلویزیون، کندهار.